सूरत तौबा आयत नंबर 115 सफ़हा नंबर 186। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान अल्लाहु लियुज़िल्ल क़ौमन बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तक़ून इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युह्यी व युमीत वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। په دې دوو آیتونو کې الله رب العالمین د هدایت او د گمراهۍ متعلق بنیادی اصول ذکر کوي او دغه ته اصول د سزا او د جزا ویل کېږي. او هغه اصول دا دي چې الله رب العالمین فرمایي چې د انسان مې پیدا کوم نو د انسان ته مې دواړه لارې وښودلې چې په دې لار ځې نو طریقه د تګ به څنګه وي او طرز د تګ به څنګه وي او دغه لار باندې به انجام ستا څه وي، منزل به دې کم څه وي. او که په دې بله لار باندې ځې نو په دې کې به ستا انجام کم طرف ته وي. نو الله رب العالمین د هدایت اسباب هغه مکمل په وضاحت سره بیان کړي دي او د ضلالت او د گمراهۍ اسباب هم الله رب العالمین مکمل په وضاحت سره بیان کړي دي. او داسې یو څیز الله رب العالمین په اسلام کې نه دی ښودلی، په انسان باندې نه دی لازم کړی چې د هغې نه انسان یا بچ کېدی نشي او یا الله رب العالمین په انسان باندې فرض کړی وي او انسان د هغې طاقت او وس نه لري. د دې وجه نه په عباداتو کې مونږ ګورو روژه دا د الله رب العالمین یو عبادت دی، خو د هغې دپاره هم الله رب العالمین دا اصول ذکر کړي دي چې انسان بالغ وي، صحتمند وي. که ده باندې مثلا مرض راشي نو ده ته بیا الله رب العالمین روژه وقتي طور باندې معاف کړي چې کله صحتمند شي د هغې قضا به راوګرځي. دغه شان انسان په سفر کې دی، سفر کې د انسان سره د وخت کمی وي نو الله رب العالمین اجازت ورکړی دی چې د 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته فرض لمونځ وکړه. او دغه شان سنت چې دی هغه ستا دپاره حکم د نوافلو واخلي. په سفر کې ته د سفر د مشقت د وجې نه روژه نشي نیوی نو الله رب العالمین فرمایي چې اوس مه نیسه، چې کله په حضر کې شي نو بیا به روژه ونیسي. نو د الله رب العالمین د دین ټول دارومدار چې دی نو هغه په انساني مفادو باندې دی او په انساني یسر باندې دی چې هغې به کې د اسانۍ کم تصور کېدی شو نو هغه الله رب العالمین په دې کې ښودی دی. بیا چې انسان په دې عباداتو باندې غور کوي نو ډېر کم څه کم باندې الله رب العالمین انسان مکلف کړی دی او پابند کړی دی. مثلا دا یو مونځ مونږ واخلو 15 ټایمه مونځ الله رب العالمین په 24 غنټو کې فرض کړی دی. نو که انسان ډېر په خشوع او په خضوع سره مونځ کوي نو په دې 15 مونځونو باندې د 1 غنټه یا 1.5 غنټه ټایم لګي، بیا هم 23 غنټې دا د سره باقي وي. دا الله رب العالمین کولی شو چې ته 4 غنټې به مونځونه کې یا 6 غنټې به مونځونه کې، دا به هم د عدل او د انصاف تقاضا وه. الله رب العالمین د انسان هغه کمزوریانې د الله رب العالمین په علم کې وي، د دې وجه نه الله رب العالمین کم از کم عبادت په ده باندې فرض کړی دی. دغه شان روژه د الله رب العالمین دام کولی شوه چې په کال کې 6 میاشتې ویلی چې روژه به نیسئ او 6 میاشت به ستاسو کوجه وي نو دا به هم د انصاف تقاضا وه. خو بیا هم الله رب العالمین 12مه حصه د کال هغه روژه وګرځول او 11 حصې هغه انسان دغه شان پرېښود. دا هم د الله رب العالمین احسان دی چې انسان د کم څیزونو نه د انسان بچ کېدل لازم دي نو هغه الله رب العالمین د انسان په فطرت کې هم ښودي دي. خو د مزید تذکیر دپاره او د وضاحت دپاره الله رب العالمین پیغمبر او په پیغمبر باندې بیا الله رب العالمین کتاب هم رالیږلی دی چې کم څیزونه د انسان دپاره اسباب د هلاکت دي او د عذاب دي په دنیا کې او په آخرت کې، نو هغه څیزونه الله رب العالمین بیان کړي دي. خو د دې هر څه باوجود چې بیا انسان سترګې پټوي نو دغه انسان بیا ظاهره خبره ده د سزا حقدار دی او دی په خپله په ځان باندې سزا واجب کوي. نو د دې وجه نه الله رب العالمین فرمایي چې زه یو قوم نه ګمراه کوم کله چې هغوی ته الله رب العالمین هدایت وکړي.
تر دې پورې چې هغوی ته هر څه بیان کړی شي چې د کم څه نه به دیو بچ کیږي. الله رب العالمین په هر څه باندې علیم او پوهه ذات دی. او الله رب العالمین خو بادشاه دی د اسمانونو او د ځمکې، ژوند ورکوونکی ذات هم الله رب العالمین دی، مرګ راوستونکی ذات هغه هم الله رب العالمین دی. دغه شان هدایت او ضلالت، گمراهی او هدایت دا دواړه د الله رب العالمین په لاس کې دي. که تاسو د الله رب العالمین د بادشاهت نه بغاوت وکړو په دنیا کې، نو یقینا د الله رب العالمین په مقابله کې به نه ستاسو څوک دوست وي او نه به څوک ستاسو مددګار وي. په دې دوو آیتونو کې الله رب العالمین هم دغه اصول ذکر کړ دي. عام طور باندې اداره کې هم دغه اصول وي چې کله اګریمنټ کیږي نو په هغې کې دا لیکل کیږي چې ستا فرایض او ذمه داریانې به څه وي او د کم کم څیزونو نه به ته ځان ساتي، چې سره د دې نه چې یو خبره انسان ته په ګوته کړی شي او د هغې باوجود د هغې وایلیشن هغه کې د هغې نه بغاوت کې، نو هغه خامخا د سزا مستحق ګرځي. نو قرآن کریم او د الله رب العالمین په دې دین کې د هر څه الله رب العالمین واضح بیان کړي دي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د دې تذکره کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دې دین کې داسې مبهم څه شی نشته چې هغې باندې انسان پوهېدی نشي یا انسان په هغې باندې عمل نشي کولی. قرآن کریم هم د هغې تذکره کړې ده چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله رب العالمین یو انسان نه دی پابند کړی مګر د هغه د وس او د طاقت مطابق. نو څه چې دین دی نو دا د انسان په وس او په طاقت کې دی. څه چې دین نه دی نو په هغې باندې انسان بیا الله رب العالمین پابند نه دی ګرځولی. وما کان الله او نه دی الله رب العالمین لیضل قوما چې ګمراه کی یو قوم او عذاب ورکی یو قوم لره په سبب د ګمراهۍ د قوم، بعد اذ هداهم رستو د دین چې کله الله رب العالمین دې ته هدایت وکړي، حتی یبین لهم تر دې پورې چې بیان کې الله رب العالمین دیو ته ما هغه څه یتقون چې دیو به ځان ساتي. گویا کې په دین کې بنیاد چې دی نو هغه تقوا ده. او تقوا څه ته ویلی کېږي؟ نو تقوا د الله رب العالمین د نافرمانۍ نه ځان ساتلو ته ویلی کېږي. نو چې انسان د الله رب العالمین د نافرمانۍ نه ځان ساتي نو اگر چې دی په معروفاتو کې به کمزوری وي، مونځ به کیدای شي د ده کمزوری وي، روژه به د ده کمزوری وي، بل یو عبادت به د ده کمزوری وي، خو چې څومره دی د الله رب العالمین د نافرمانۍ نه ځان ساتي نو بذات خود دا ساتل دا د الله رب العالمین بندگی ده. د دې وجه نه الله رب العالمین فرمایي چې زما د نافرمانۍ نه ځان ساته نو زما عبادت څومره کې نو هغه ستا په شوق او په مینه او په محبت ده او زما په توفیق ده. هغه به د الله رب العالمین توفیق درکړي. د عبادت توفیق هغه الله رب العالمین ورکړي، خو د منهیاتو نه او د الله رب العالمین د نافرمانۍ نه ځان ساتل په دې کې د انسان خپل هغه دلچسپۍ ته الله رب العالمین ګوري چې دی څومره ګناه نه ځان ساتي نو دومره ورته الله رب العالمین توفیق ورکړي. ان الله یقینا الله رب العالمین بكل شیء علیم په هر څه باندې پوهه ذات دی. ان الله یقینا الله رب العالمین له ملک السماوات د هغه دپاره بادشاهت دی د اسمانونو والارض او د ځمکې. یحیی و یمیت ژوند ورکوونکی دی الله رب العالمین، و یمیت او مرګ ورکوونکی دی. وما لکم من دون الله او نه به وي ستاسو دپاره په ورځ د قیامت باندې ما سوا د الله رب العالمین نه من ولی څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار. بیا به سبا بل یو مضمون شروع کېږي نو انشاءالله هغه به سبانې درس کې بیا وایو. وما کان الله نه دی الله رب العالمین لیضل قوما چې ګمراه کی یو قوم لره یا سزا ورکي یو قوم لره په سبب د ګمراهۍ د دې قوم، بعد اذ هداهم پس د هدایت کولو نه دیو ته، حتی یبین لهم تر دې پورې چې بیان کې دیو ته ما هغه څه یتقون چې دیو ته ځان ساتي به. ان الله یقینا الله رب العالمین بكل شیء علیم په هر څه باندې پوهه ذات دی.